السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو خدای دې وکړي چې ټول به ښه او جوړ یاست. دوستانو که چیرې تاسو غواړئ چې د ټیک ټاک لپاره او د هغه رقم نورې ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل موبایل کې جوړې کړئ، هغه که تاسو د ټیک ټاک لپاره جوړوئ یا یې د هغه رقم د واتساپ د سټیټس لپاره یا د فیسبوک لپاره، که تاسو غواړئ چې په خپل موبایل کې ډېرې ښایسته ویډیوګانې جوړې کړئ، نو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته یو داسې اپلیکیشن در وښیم چې د هغه په ذریعې سره به تاسو په خپل موبایل کې ډېر په اسانه طریقې سره ښایسته ښایسته ویډیوګانې جوړې کړئ. نو دوستانو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. نو دوستانو د دې لپاره باید تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې دغه اپلیکیشن له هغه څخه ډاونلوډ کړئ. نو دوستانو کله چې تاسو دغه اپلیکیشن له هغه څخه ډاونلوډ کړئ، دلته به تاسو راسئ، دغه اپشن به دلته تاسو سکیپ کړئ. نو کله چې وګورئ دوستانو دغه اپشن تاسو سکیپ کړئ، دلته ما تقریبا 3 ویډیوګانې جوړې کړې دي. نو تاسو به راسئ، په کریټ بټن باندې به کلیک وکړئ. نو کله چې وګورئ دوستانو تاسو په کریټ بټن باندې کلیک وکړئ. اوس که تاسو غواړئ چې په هر کم تصویرانو باندې ویډیوګانې جوړې کړئ، تاسو هر تصویران وروښیاست، صرف په دوستانو تاسو هغه تصویران سلیکټ کړئ. نو ګوره دوستانو زه هغه تصویران سلیکټ کوم. زه دلته راځم دوستانو، زه دا څو تصویران دي زه دا تصویران وښیم. نو دغه 4 تصویران ما وښول او د هغه رقم تاسو راسئ، به د نیکسټ بټن باندې به کلیک وکړئ. نو کله چې وګورئ دوستانو تاسو په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ، په ایډیټ کلیپ کې دلته تاسو دغه ویډیو ایډیټولی شئ، دې ته ټایمینګ ورکولی شئ، دې ته یعنی کم ډیزاین چې تاسو غواړئ چې باندې ولګوئ هغه تاسو په ایډیټ کلیپ کې کولی شئ. که چیرې تاسو اورلی ته راسئ، په اورلی کې هم دوستانو تاسو نور تصویرانو سره ایډولی شئ، او د هغه رقم دوستانو وي پی ایکس ته راسئ، په دې کې تاسو له دغه سره نور موډونه ایډولی شئ. یعنې تاسو که غواړئ چې له دې سره هر د دې تصویر کلر بدل کړئ یا بل افیکټس به ودروئ، هغه تاسو ډېر په اسانه طریقه سره په درولی شئ. او که تاسو غواړئ دوستانو چې له دې سره میوزیک ودروئ، یعنې تاسو خپل سونډ سره ودروئ، یا د هغه رقم دوستانو تاسو یو سونډ ډاونلوډ کړی وي، تاسو هغه سونډ سره ودروئ. صرف به دوستانو تاسو په میوزیک باندې کلیک وکړئ. ګوره دوستانو دغه آنلاین میوزیکونه دي، یو څو دانې که چیرې تاسو غواړئ چې دغه ودروئ، صرف به تاسو دغه ډاونلوډ کړئ او دغه به تاسو ودروئ. او د هغه رقم ان ډرایو کې دوستانو تاسو سره کوم میوزیکونه دي هغه دلته تاسو ورښولی شئ. نو دوستانو زه دا میوزیک سره دروم، تاسو به په ایډ بټن باندې کلیک وکړئ او دلته به هغه میوزیک سره ودرېږي. د هغه رقم د دې والیم تاسو زیاتولی شئ، کمولی شئ، هغه ټول اپشنان دلته شته. د هغه رقم که تاسو په بیک باندې وځئ، په ټکس کې دوستانو تاسو له دغه تصویر سره خط لیکلی شئ، یعنې کوم میوزیک چې هلته ده، که چیرې تاسو غواړئ چې هغه رقم خط دلته ولیکئ، نو تاسو به هغه په ټکس کې پیدا کړئ. او په سټیکر کې دوستانو تاسو اسټیکران ایډولی شئ. نو د هغه رقم دوستانو کله چې دغه ټوټل شیان تاسو کې ایډ کړئ، که چیرې تاسو ویډیو غواړئ چې هر رقم ته یې جوړ کړئ، هغه رقم ته یې تاسو جوړولی شئ. نو دوستانو کله چې تاسو ویډیو مکمله شي او کمپلیټه شي، نو که چیرې تاسو غواړئ چې دغه ایکسپورټ کړئ، د دې لپاره به بیا دوستانو تاسو راسئ، په دا ایکسپورټ بټن باندې به کلیک وکړئ. نو کله چې وګورئ دوستانو تاسو په ایکسپورټ بټن باندې کلیک وکړئ، د هغه رقم دلته دی تاسو ته فایلونه درشي چې تاسو غواړئ چې په کوم یعنې په کوم ایکسټنشن کې یې سیو کړئ. نو زه راځم ګوره دوستانو دغه 480 پی ورښیم. کله چې دوستانو تاسو دغه وروښیاست، تاسو ویډیو به په موبایل کې سیو شي. بیا تاسو کولی شئ چې دغه په ټیک ټاک باندې شیر کړئ، د هغه رقم یې په واتساپ باندې شیر کړئ، په فیسبوک باندې، په یوټیوب باندې، په انسټاګرام باندې، په مسنجر باندې، په هر شي کې تاسو دوستانو شیرولی شئ. نو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده. که چیرې تاسو غواړئ چې په خپل موبایل کې ډېرې ښایسته ښایسته ویډیوګانې جوړې کړئ، نو تاسو یې په دغه اپلیکیشن کې ډېر په اسانه طریقه سره جوړولی شئ. نو دوستانو د دې لینک د ویډیو په ډسکرپشن کې شته. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې دغه اپلیکیشن له هغه څخه ډاونلوډ کړئ. نو دوستانو که مې ویډیو خوښ شوي وي، ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره یې شیر کړئ، او د رقم ته نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو دوستانو ملاویږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.